بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ ورډ کې چې نن کوم ټیپ شروع کوو نو مې دی ریفرنس ټیپ. ریفرنس خپله څه معنی؟ واسطه. صحیح شو؟ دلته ټیپ دی. ریفرنس خپله مختلف ټیپونه ګروپونه لري. ټیبل آف کنټینټس، فوټ نوټس شو، سیټیشن ان بیوګرافي شوه، کیپشن شو، انډیکس شو، ټیبل آف اتھارټیز دا اپشنونه دي. ټیبل آف کنټینټس ناول سټارټلو. کنټینټس ټیبل آف کنټینټس خپله فهرست ته وایي. لکه موږ او تاسې دا کتابونه وګورو فهرست دي. مثال په طور دغه یو کتاب دی ګوره، دا اوس فهرست دی. درته ښایي چې هره موضوع په کوم وره کې ده، دې ته خپله فهرست وایي. دا د څه په ذریعه جوړ شوی ده؟ دا فهرست دی چې پلانې موضوع په کومه وره کې ده، پلانې په کومه کې، دې ته خپله فهرست وایي. په انګلیش کې ورته ټیبل آف کنټینټس ویل کېږي. اوس دلته موږ او تاسو دې د لارې نه یو فهرست جوړولی شو، خو فهرست چې جوړو فهرست خپل اصول څو دانې اصول لري. اصول دا دی چې باید عنوان په هیډینګ سټایل کې ولرو یا په څه کې ولرو؟ لیول سټایل کې ولرو. موږ او تاسو تر 9 پورې هیډینګ لرو. تر څو پورې؟ تر 9 پورې. خو په ټیبل آف کنټینټس په فهرست کې موږ او تاسو سره به څو دانې هیډینګ شو کېږي؟ 3 دانې هیډینګ موږ او تاسو ته ښیي. لکه فهرست کې 3 هیډینګ به راځي، 3 نه زیات نشي راتلی. مثال ګورئ دلته کنټرول انټر واهمه، دا اوله ورقه مې د فهرست لپاره پرېښودله. دلته ومې لیکو مثال کمپیوټر، لاندې مې څه ټیکس ولیکلی دي. بیا کمپیوټر کې مثال موضوع د کیبورډ باره کې راغه، دلته مې څه ټیکس ولیکه. بیا مثال موضوع د کیز باره کې راغه، دلته مې څه ټیکس ولیکه. اوس د فهرست جوړو، دا خو ولیکل شو. دا فهرست کې عنوانونه همیشه په فهرست کې راځي، باډي ټیکس نه راځي. تاسو غواړئ چې فهرست جوړ کړئ نو اول به عنوان څه کوئ؟ هیډینګ سټایل به انتخاب کړئ. نو دا به انتخاب کړئ. دلته یې څه لیکلي دي؟ 8 ټیکس دی. 8 ټیکس یې ګوره څه شی دی؟ لیول دي. نو هیډینګ 1 څه معنی؟ لیول 1 څه معنی؟ هیډینګ 1. نو دا څه شی شو؟ خپله هیډینګ 1 شو. دا باید کوم هیډینګ راشي؟ 2، ځکه کمپیوټر کې موضوع ده. دلته راشي دا څه انتخاب کړه؟ هیډینګ 2. دا مثال کوم یو هیډینګ راشي؟ دلته راشي ورته څه انتخاب کړه؟ هیډینګ 3. مثال غلطۍ نه تاسو نو دا ټیکس څه شو؟ هیډینګ شو. دا انتخاب کوم مثال هیډینګ 2 شو. دا چې هیډینګ سټایل نه به وباسي نو 8 ټیکس ته به راشي. په څه به کلیک کړي؟ ډو ناٹ شو ان ټیبل آف کنټینټس باندې به کلیک کړي، واپس به نارمل ټیکس ته راوړي. اوس دغه موږ او تاسو عنوانونه ولیکل. زه فهرست غواړم چې فهرست جوړ کړم، نو دی به شي ټیبل آف کنټینټس ته. دا خپله فهرست سټایل دی. فهرست ګوره اټومیټک ټیبل، فهرست اټومیټک 2، همداسې مینوال ټیبل. کوم رقم دا فهرست غواړي؟ 3 سټایل دی تاسو سره. زه ورته په دې سټایل کې چې څنګه کلیک کړو ډایرکټ ګورئ فهرست جوړ شو او که نه. چې درته وایي کمپیوټر 2 ورق کې ده، کیبورډ 2 ورق کې ده، کیس په 2 ورق کې ده. داسې یو تاسو یو فهرست چې جوړوئ په دې ډول جوړولی شئ. اپډیټ ټیبل ته اوس راځو. ګورئ اوس موږ او تاسو سره دا کمپیوټر او کیبورډ او کیس دا په څومره ورق کې دي؟ 2مه کې. مثال دلته ودرېدو کنټرول انټر مو اخلو، دا هم څومره ورق ته راوستلو؟ 3مې ته. اوس فهرست کې پیج نمبر اپډیټ شو؟ نه، زه ورته چې باید پیج نمبر څه شي؟ اپډیټ. نو تاسو به اپډیټ ټیبل باندې کلیک کوئ او دلته په څه کلیک کوئ؟ اپډیټ پیج نمبر اونلی. چې په دې کلیک کو اوس وګورئ پیج نمبر څه شو؟ اپډیټ شو که نه؟ خو د اپډیټ کې ګوره بل اپشن دی، اپډیټ انټایر ټیبل. دا څه کار کوي؟ مثال انډو مې کو. ګورئ فهرست دا کمپیوټر مې 3 ورق ته، دلته مثال څو نور عنوانونه مې اضافه کړ. مثال ته مې ولیکو افغانستان، صحیح شو. او دلته راځم افغانستان مثال په طور، لاندې مې څه ټیکس ولیکه، دلته مې ولیکو کابل، او لاندې مې څه ټیکس ولیکه. اوس زه ورته وایم دا هم باید فهرست کې راشي. مثال هیډینګ سټایل مې ولکړ کنټرول 1 هیډینګ 1، او دا مې انتخاب کړل کنټرول 2 هیډینګ 2. زه ورته وایم چې دا هم باید فهرست کې راشي. نو زه ورته وایم چېرې د دغه دا پیج نمبر هم اپډیټ کړه، یعنې دا پیج نمبر هم د دې اپډیټ کړه، او دا ټیبل هم ټول اپډیټ کړه، دا په دې فهرست کې راوله. نو تاسو به دلته کلیک کوئ، دی به شي اپډیټ ټیبل، او دلته به څه ورته باندې کلیک کوئ؟ اپډیټ انټایر ټیبل. انټایر ټیبل سره به یعنې دا کمپیوټر کیبورډ د دې پیج نمبر به هم اپډیټ شي، او دا نوي کوم هیډینګونه چې مو واغسته دا به په فهرست کې څه شي؟ اضافه هم شي. بس اوکې که اوس وګورئ پیج نمبر هم اپډیټ شو، او تاسو وګورئ عنوانونه هم په څه کې اضافه شوه؟ په ټیبل آف کنټینټس فهرست کې اضافه شوه او که نه؟ څه پوښتنه شته دی کې دیز نه هم اپډیټ کولی شئ؟ دا دی دیز نه هم کولی شئ. بل راځو ریموو ټیبل آف کنټینټس. دا فهرست ډیلیټ کړه، دا والا ډیلیټ شو.
دې پورې خو مشکل نشته دی. راځو دلته مور باندې خو پوهېږي چې نور ډاونلوډ کړي او په سیف سلیکشن راځو د کسټم ټیبل آف کنټینټس ته. ګوره پرنټ پریویو څه معنا؟ پرنټ پریویو تا ته ښیي دلته موږ او تاسو سره فهرست په مختلفو سټایلونو کې دي. ګوره فارمیټس دي، مثال اوس دا کوم فارمیټ دی؟ فرام ټمپلیټ، دا کلاسیک فارمیټ دی. ګوره دلته یې راته شو کوي اوکې که ګوره اوس دا فهرست په کوم سټایل کې جوړ شو؟ کلاسیک. انډو کومه کلاسیک دی نه دی خو دلته راشه بل سټایل ورته انتخاب کا، مثال فینسی سټایل ورته انتخاب کا. دلته دا اوس فهرست په کوم سټایل کې جوړ شو؟ په فینسی سټایل کې جوړ شو. یعنی دا د فهرست سټایل نه دی، فهرست په کوم ډول غواړي په فارمیټ کې به هغه ډولونه ورته څه کې انتخاب یې. ماډرن سټایل اوکې که دا کوم سټایل شو؟ ماډرن سټایل شو. اوس دلته کړی شو کسټم ټیبل ته بلې لیکلي دي شو لیول. دا شو لیول څه کار کوي؟ مثال ته موږ تاسو ته څو لیولې ښیي؟ 3 او که درته چې 15 لیولې باید شو شي. لیولې دلته غواړم چې زیاتې کړمه نو ټیبل آف کنټینټس کسټم ټیبل آف کنټینټس دلته به څه ورته وي؟ 15. اوکې که لیولې څو شوې؟ 15 لیولې راغی او فهرست هم څه شو؟ جوړ شو او که نه. دا لیولې دیز نه کوم ځای نه سوال ته دا لیولې زیاتو نو دا دیز نه هم کمیږي، دیز نه لیول هم کمیږي هم زیاتېږي. شو پیج نمبر. اوس ګوره مثال دا فهرست کې مې دغه سټایل واغستلو صحیح شو اوکې پیج نمبر ښه او که نه؟ ګورئ فهرست مثال په دې سټایل کې زه انتخابوم. دلته راځم مثال فرام ټمپلیټس بس دا مې اوکې کړو. اوس تاسو وګورئ فهرست جوړ شو. ګورئ اوس پیج نمبر ورته یم چې مه شو کوو، صرف هیډینګ راوله. فهرست کې صرف څه راوله؟ هیډینګ. نو تاسو به دلته راشئ مثال دلته هم کلاسیک سټایل انتخاب کړو، زه ورته یم چېرې پیج نمبر مه شو کوه. اوکې که اوس تاسو وګورئ پیج نمبر شو کوي نه. بیا دلته راځو مثال ټیبل آف کنټینټس ته، زه ورته یم چېرې پیج نمبر شو کوو، ټیک مې ولګاو. دا بل څه کار کوي؟ راین الاین پیج نمبر. پیج نمبر دې کوم خواته راشي؟ رایټ خواته. یعنی که دې ته چې کیسه کې دی نه اوکې که پیج نمبر ګوره څه شو؟ د ورق سره نږدې راغو که نه؟ زه ورته یم چې نه پیج نمبر رایټ خواته راوله. دلته ورشي دې ته ټیک مارک ولګئ رایټ الاین پیج نمبر، دې ته چې ټیک مارک ولګو اوکې که پیج نمبر اوس کوم خواته راغو؟ رایټ. مخکې کوم ځای کې و؟ لیفټ خواته ورسره و که نه؟ اوس ګورئ د پیج نمبر او د هیډینګ مینس کې دا فاصله باید ته ډکه کړي، ته غواړې چې ډکه یې کړي. نو دلته راشه کسټم ټیبل آف کنټینټس ټیب لیډر کې ورته څه انتخاب کړه؟ سټایل. زه ورته یم چېرې پیج نمبر او د هیډینګ مینس کې چې فاصله وي په دې سټایل د ډکه شي اوکې که ګوره په هماغه سټایل ډکه شوه او که نه؟ مشکل شته دې ته. بیا راځه دلته بل آپشن چې دی شو هایپر لینک انسټیټ آف پیج نمبر. ګورئ تاسو چې کله فهرست جوړ کړئ د فهرست او د هیډینګ مینس کې لینک شته دی چې په هر یو عنوان کلیک کوئ هماغلته به تاسو وړي. کنټرول بټن سې په افغانستان کلیک کوئ کوم ځای ته یې راوستو؟ افغانستان. مثال که په کابل کلیک کوم کوم ځای ته یې راوستلم؟ کابل هیډینګ ته یې راوستم او که نه؟ زه ورته یم چېرې فهرست دې جوړ شي خو دا لینک دې ورسره نه وي، یعنې دا لینک څه که ختم که. نو تاسو چې کله فهرست جوړوئ کسټم ټیبل ته راشئ دلته راشه فهرست ورته سټایل انتخاب کا، یوز هایپر لینک نه ټیک مارک ایسته که اوکې که. اوس تاسو وګورئ فهرست جوړ شو خو لینک به نه وي. ګورئ کنټرول بټن مونږ څه کار کوي؟ نه، یعنی لینک یې ختم شو. که غواړئ چې د فهرست او د عنوانونو منځ کې لینک وي نو بیا به دلته تاسو راځئ څه ته به ټیک مارک آن کوئ؟ هایپر لینک ته به ټیک مارک آن کوئ. دې هایپر لینک ته به ټیک مارک آن کوئ. اپشن ته راځو. اپشن کې ګورئ څه خبرې څو لیولې درته شو شي؟ اما خبره 4 15 اوکې که دلته راشه اوکې که. اوس تاسو وګورئ څو لیولې مونږ ته شو شوې؟ 15. زه ورته یم چې نه 3 لیولې شو شي. دلته راشه کسټم ټیبل ته اپشن ته راشه دام ورته ختم که، دام ختم که. زه ورته یم چېرې 2 شو شي، دام ختم که. صحیح شو، دام ختم که، دام ختم که. اوس اوکې که اوکې که. اوس وګورئ څو لیولې شو کېږي دلته؟ 2 لیولې شو شوې که نه؟ فهرست هم د څو لیولې راغو؟ 2. صحیح ده. بیا راځو دلته کسټم ټیبل ته اپشن ته راځو. ګورئ بلې لیکلي دي چې آوټلاین لیول. آوټلاین لیول دی که نه؟ یعنې په دې لیول دې جوړ او که نه؟ ګوره دا 3 به زه ورته دلته انتخاب کړم اوکې که اوکې که. اوس تاسو وګورئ لیول جوړ نه شو. لیول دا معنا چې دا عنوانونه دغسې یو بل کې لږ دننه رانغه، دې ته لیول وایي. نو که غواړئ چې لیول شو شي یعنې آوټلاین لیول کې دې شو شي دلته راشه مثال زه ورته یم چې 3 هیډینګ او خیا خو لیول سټایل دې موجود وي اوکې که اوکې که. دا اوس وګورئ دا خپله لیول سټایل شو. دا ګوره دا کیز لږ مخکې راغله، لږ داسې فرق یې ښیي، اړخونو ته لږ راځي، داسې دننه ترې راځي. همداسې که دلته راشو
آپشن کې بل آپشن چې دی ټیبل انټری فیلډ دی دا څه کې ویل کېږي فیلډ هم ویلی که دې ته چک وي دی غواړي چې فهرست د فیلډ د لار نه انسرټ کړي نو هلته به خپل کوډ به وګوره کوډ به ووایه نو فهرست به څه د لار نه انسرټ شي د فیلډ د لار نه او که چک نه وي بیا یې کوډ وي بیا به نه انسرټ کېږي ریسیټ څه تغیرات چې م کړي ختم کار څه خپل اول حالت ته راوله ریسیټ موډیفای ته راځو ګوره که سبا تاسو ته څوک وایي دا فهرست کې موږ او تاسو سره څو لیولې اوس دي 3 کمپیوټر کیبورډ کیز اوس درته وایي چې هر لیول ته ډیزاین ورکړه افغانستان اول هیډینګ دی ته ځان ته یو رنګ ورکړه ډیزاین ورکړه کابل ځان ته کمپیوټر ځان ته یعنی دا کوم چې هیډینګ 1 دی ته یو سټایل ورکړه هیډینګ 2 ته بل سټایل هیډینګ 3 ته بل سټایل ته غواړې چې سټایل ورکړي دی ټیبل فهرست ته نو دلته به راشي موډیفای ته اول څه لیکلي ټي او سی 1 څه معنا ټیبل اف کنټینټس هیډینګ 1 هیډینګ 1 دی که نه ده څو هیډینګ دی موږ سره نو هیډینګ 1 ته کوم سټایل ورکړي دلته موډیفای باندې کلیک کړه زه ورته وایم چېرې د هیډینګ 1 دی لیکل سایز څومره وي 14 مثال فونټ سټایل دې څنګه وي داسې رنګ دې څنګه وي سوره اوکې کا صحیح شو هیډینګ 2 هیډینګ 2 په کوم سټایل کې غواړي موډیفای زه ورته وایم چېرې د هیډینګ 2 د رنګ دی نیله وي صحیح شو فونټ سایز دې مثال 12 وي او لیکل دی ایټالیک او بولډ هم وي اوکې کا هیډینګ 3 دې په کوم سټایل کې وي موډیفای باندې کلیک کړه زه ورته وایم چې هیډینګ 3 دې مثال په دې کلر کې وي او دلته راشه فونټ سټایل دې داسې وي او مثال لیکلو اندازه دې لس وي او انډرلاین دې هم وي اوکې کا اوکې کا اوکې کا اوس وګوره فهرست سټایل واغوستلو که نه هر یو هیډینګ ته هم څه ورکو ځان ځان ته سټایل ځان ځان ته فارمیټ هم ورکو دا موډیفای خپله د دې دپاره استعمالیږي بیا دلته راځو موډیفای کې ګورئ بل آپشن چې دی مثال نیو داسې خپل یو څه هیډینګ جوړوئ مثال ته نوم ورکوئ مثال خپل یو څه یعنې خپل کم سټایل چې بیا جوړو دیز نه بیا جوړېږي خو دلته اوس کار نه کوي چې هلته سټایل کې به سټایل چې د جوړ کړو بیا دلته دا کار کوي او ډیلیټ کوي او پریویو خو درته پریویو شو کوي دا موږ او تاسو سره دې کې دا نور ګروپونه پاتې دا اوس مخکې ګروپونو کې راځي انډیکس او ټیبل او فګر او ټیبل دا پس ته راځي نو دا موږ او تاسو سره په ریفرنس ټیپ کې اول د څه شو ګروپ د ټیبل اف کنټینټس ګروپ دویم ګروپ ته راځو فوټ نوټس او ان نوټ فوټ نوټ او ان نوټ څه دپاره استعمالیږي دا اول ځان ګورئ فوټ نوټ فوټ نوټ دی او بل ان نوټ دی فوټ نوټ چې دی اینډ اف د پیج راځي په دې مسپویم اینډ اف د پیج او فوټ نوټ چې دی ان نوټ چې دی اینډ اف د ډاکومنټ راځي پښتو کتابونه به اکثر لیدلي مثال لیکل شوي کوره کور څه معنا لکه یو لغت معنا وي که نه لکه لیکل شوي انګړه انګړ دغسې لیکل شوی انګړ مثاله بیا پښتو کې مثال انګړ ته څه ویل کېږي حویلي یا نوره معناګانې ورته ورکړي خو نورې معناګانې ګوره اکثره د ورقو په آخره کې ورکړي لکه لغت راوستې انګړ ورسره معنا لیکلي چې انګړ څه معنا دا معنا اکثره وګورئ بیا د لغت معنا د کتاب په آخره کې وي لکه انګړ په لسمه ورقه کتاب دی 20 ورقې انګړ په دویمه ورقه کې راغلی دا د انګړ معنا د کتاب په آخر کې راوستې ده نو دا د کتاب په آخر کې چې راځي هغه څه دی اینډ اف د ډاکومنټ ان نوټ کې لیکل کېږي او د پیج په آخره کې چې راځي هغه نوټ څه کې لیکل کېږي فوټ نوټ کې او داسې کوم مثال نشته دی چې درته شو کومه صحیح شو دلته راغی مثال څه ټکس مې ولیکله دا کلوز کومه مساوي آر ان ډي مثال 100 پروګرافه مې ولیکه یا 1500 پروګرافه او انټر مې کو صحیح دی مجموع څو ورقې راغی موږ او تاسو سره 19 مثال په اوله ورقه کې راځم ډاکومنټ څه معنا د دې معنا په انګلیش کې لیکم خو فوټ نوټ کې لیکم چې د دې معنا یعنی د دې مینینګ د پیج په آخر کې راشي نو لیاوټ ته راشه ریفرنس ته دلته به څه نه کار والی انزرټ فوټ نوټ ګوره فوټ نوټ نوټ راغی که نه داسې کرښه به م لیدلي یا پښتو او عقاید کتابونه مثال ورته لیکم د کلیکشن of pages is called document اوس راغه څه شی راغه د کلیکشن اف پیجز is called document اوس موږ او تاسو وګورئ د ډاکومنټ مینینګ چیرته ولیکلو اینډ اف د پیج فوټ نوټ راغو که نه دلته وګورئ یو نښه به م راغلي وي وګورئ دغه نښه وګورئ دا یې څه نښه شوه فوټ نوټ مثال په دې ټیمز باندې څه نوټ لیکم غواړم فوټ نوټ کې ولیکم انزرټ فوټ نوټ ګوره څه چیرته راغله
end of the page راو کنه مثال themes means picture وګوره د ډاکومنت په د پیج په کوم ځای کې راغله end of the page راغو کنه ګوره پرنٹ کې درته وخم کوم ځای کې راغلی end of the page اوس مثال ته راځم نیو باره کې څه نوٹ لیکم خو زه غواړم ان نوٹ استعمال کما ان نوٹ کې د باره کې نوٹ لیکم نو ګوره انسرټ ان نوٹ باندې مې کلیک کو تاسو وګورئ آخري پیج وګورئ څوم دی 12 نو ان نوٹ کوم ځای کې راغله end of the document راغ کنه new means fresh وګورئ مثال ته راځم ګوره بله ورکه کې ودرېږم مثال ته لیکم لک باره کې نوٹ ورکوم ان نوٹ نه کار اله insert in note نو تاسو وګورئ کوم ځای کې راغله end of the document راغ کنه look means watch مثال look means watch دلته لیکو اوس تاسو وګورئ دا فوټ نوټ او ان نوټ کې چې فرق څه شو فرق صرف دا د کار یو دی چې سبا څوک د پښتنو کې چې فوټ نوټ کوم ځای کې راځي د فوټ نوټ end of the page او د نوٹ کوم ځای کې راځي end of the document اوس کدی ډاکومنت کې زه څومره ورکه نور علم دا نوٹ با خپل موقعیت د لاسه ورکوي ګوره مثال راغم څه ټکس مې ولیکه وګورئ ان نوٹ لاندې راکوشو او کنه چې دا ډاکومنت څومره اخر ته کېږي دا نوٹ به عمل ته ځي او بله خبره اوس موږ تاسو ګوره د اول ورکه کې اوس ځینو لغتونو کې فوټ نوٹ استعمال کو اوس که دویمه ورکه کې زه فوټ نوٹ استعمالوم دا به د دویمه ورکې په همدې اخره کې راځي اوله ورکه کې به نه راځي ګوره فوټ نوٹ کوم ځای کې راغو د همدې ورکې په اخره کې راغو او که نه مثال هاو ګورئ نو فرق صرف دا دی چې نوٹ چې دی end of the document او فوټ نوٹ کوم ځای کې راځي end of the page خپله شارټکټ کنټرول alt کنټرول F د فوټ نوٹ شارټکټ دی alt کنټرول D د نوٹ شارټکټ دی د شارټکټ د لار نه مچولی شي مشکل دی کې شته ګورئ موږ او تاسو دلته اوس بل اپشن لرو په نوم د شو نیکسټ زه ورته یم نیکسټ فوټ نوٹ راته وښیه یعنې دلته اوس زه ولاړم دنه بعد کوم فوټ نوٹ دی راته وښیه نو دلته راځم ورته یم چېرې نیکسټ فوټ نوٹ نیکسټ فوټ نوٹ باندې مې کلیک کو وایي نیکسټ فوټ نوٹ کوم یو دی دا زه ورته یم دنه بعد بل شته نو نیکسټ فوټ نوٹ وایي په دې نه بعد بل یو کوم یو دی دا دی ګوره دا ورته یم پریویس فوټ نوٹ دنه مخکې کوم فوټ نوٹ شته دلته په څه کړئ پریویس فوټ نوٹ وایي دنه مخکې دا دی دنه مخکې بل کوم فوټ نوٹ شته نو په څه به کلیک کوئ پریویس فوټ نوٹ وایي دا دی همداسې نوٹ هم کولی شئ زه ورته یم نیکسټ ان نوٹ وایي یو نوٹ دا دی ګورئ چېرته راغو کرسر وګورئ دا دی کوم ځای کې مې راغو ګورئ صحیح شو که نه زه ورته یم بل نوٹ شته راته وښیه نیکسټ ان نوٹ وایي بل نوٹ دا دی ګورئ دا وګوره لوک پریویس ان نوٹ راته وښیه دا والا پریویس ان نوٹ دنه مخکې پریویس ان نوٹ راته وښیه دا والا پریویس ان نوٹ دې کې څه مشکل شته صحیح ده که نه دې کې څه مشکل نشته شو ان نوٹ شو نوټس راته وښیه ګوره د څه شي نوٹ وایي ته لیدل غواړې زه ورته یم د فوټ نوٹ اوکې که وګوره د فوټ نوٹ یې راته وښوده که نه زه ورته یم د نوٹ راته وښیه اوس ورته یم چې د فوټ نوٹ راته وښیه نو دلته ورته یم چې د فوټ نوٹ راته وښیه اوکې که اوس وګورئ د نوٹ یې راته شو که او که نه صحیح ده باقي مانده درس پکې شته به تشنبې درکړم ډېر پکې کار دی لا ختم نه دی خو صرف دا نن مې درته دومره پورې وویله